والماء الجاری دی وی اوبه روانې چې کله په دې کې نجاست پریوزي نو جایز دی اودس په دې باندې اذا لم یرا لها اثر چې کله د هغې اثر په دې اوبو کې ښکاره نشي که اثر یې په اوبو کې ښکاره شه نو بیا خو ځان ته ده نو بهیدونکې اوبه دي د شارحینو درته لیکلي دي د اوبو جاریو په حکم کې هغه اوبه هم دي چې د حوض د حمام دی اذا کان الماء ينزل من اعلاهم د بره نه اوبه راځي حمام دی حمام ته بره نه راکوزیږي نو دا ګرچې را روانې د چا نه دي د حوض نه دي خو لیکن دا په حکم د چا کې دي د اوبو جاریو کې نو په دغې صورت کې دا نه پلیتېږي وجه څه شی ده لانها لا تستقر مع جریان الماء ځکه دا نجاست نه پاتې کېږي قرار نه نیسي مع جریان الماء سره د جریان د اوبو کم ځای کې چې اوبه روانې جریان کې نو هلته نجاست پاتې کېږي نه خو ځان سره وړي که نه والاثرو اثر هلته درته وویلې کله چې په جاري اوبو کې نجاست پریوځي وي اودس پې کېږي چې تر څو پورې اثر هلته نه ښکاره والاثر هو الطعم او الرائحة او اللون اثر څه شی دی طعم دی رائحه بوی دی او لون څه شی دی نو دا اثر دی چې دا شی اثر پکې تر څو نه ښکاره شوی او بل والجاری اوبه جاری چاته ویلی کېږي ما لا یتکرر استعماله اوبه جاری هغه دي چې د هغې استعمال نه مکرریږي دغه استعمال لښتی روان دی اوبه دې راواخیستې دا دې مخ ته واچولې خو چې دوباره دې لاس که نو هغه نوې اوبه راخلې که نوې راخلې که نه ګوره د دې استعمال څه شی شه مکرریږي نه نو دې ته څه ویلی کېږي اوبه جاري یعنې په دومره اندازه اوبه وي چې ته یو ځای کې اوبه راواخلې مخ ته دې واچولې چې دوباره راخلې نو هغه اوبه نه دي دا نورې دي نو دې ته اوبه جاري ویلی کېږي دا یو دویم لاندې ناکت وی وقیل ما یعده الناس جارینا چا بیا ویلی دی اوبه جاری هغې ته وی چې خلک یې جاري ګڼي خلک یې څه شی ګڼي یو سړی راغی چې دې اوبو ته څنګه وکتلې نو ځان سره وایي چې یاره دا اوبه څه شی دي دا جاري دي دې ته څه شی ویلی کېږي جاري اوبه نو چې خلک یې جاري ګڼي دریم قول ناکت مناسب دی شارح ذکر کړی وقیل ما یذهب بطبنتنا او چا ویلی دی جاری اوبه دې ته وایي چې یو خلی د ځان سره وړي یا بوس د ځان سره وړي وچه ګیا دا دې واچول ورباندې نو دا هلته ایسارېږي نه او دا د ځان سره روانۍ نو دې ته څه شی ویلی کېږي اوبه جاري نو خلاصه دا ده چې په اوبه جاریو کې کله پلیتي پریوځي چې تر څو پورې د دې اثر پکې ښکاره شوی دی نو دا اوبه نجسې او پلیتې استعمال جایز دی او دس ورباندې کېږي ولې ځکه هلته ګندګي قراری نه نیسي نو خو ځي والغدیر العظیم اوس نوع ثالثه د مای کثیر حکم درته ذکر کوي والغدیر العظیم او لوی حوض دا غدیر مولوی صاحبانو د غدر نه دی غدر او دا راځي په معنا د مفعول سره والغدیر العظیم الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الاخر غدیر عظیم آغا چې نه خوځېږي یو د طرفینو د هغې نه په تحریک د طرف آخر تاسو ته پرون ما دا خبره کړې وه هلکه د خوځېدو نه کوم خوځېدل مراد دي خوځېدل عین د حرکت په وخت کې دا معنا نه چې دا خوځېدل بیا وروستو خاص هم رسېږي همدقه خبره ستاسو د لاندې ناکت کړې ده نو لا يتحرك احد طرفيه اي ساعة تحريكه لا بعد المكس چې دا کوم وخت ته لګې خورایي او په دې خورېدو سره هغه طرف ونه خوځېږي نو دا وایي غدیره د مکس نه بعد خاصې موږ دلته ته اوبه وخوځولې نورې پرېږده ته تېنه ځه د اوبه روانې دا چپه روانې او هغه سر ته رسېږي او اوبه خامخا هلته خوځېږي
خو دا چې دا اوس زه لګیم خوځوم او دا طرف نه خوځېږي نو دا غدیر عظیم دی. اذا وقعت چې کله پریوزي په دې کې نجاست په یو د جانبینو د دې کې جاز الوضوء او دس جایز دی اور باندې من الجانب الاخر د بل طرف نه یو جانب کې پلیتی پریوتله بل جانب نه چې دی او دس کوی شي مناسب. وجه څه شی ده؟ وجه دا ده لأن ظاهر ان النجاست لا تصل الیه، ظاهر دا ده چې دې ته نجاست یعنی فی الحال نجاست هغې ته نه دی رسېدلی. او محشي ملا صاحب ستاسو وایي اما الوصول الیه فی المآل اوس خو نه دی رسېدلی، ورسېدل د دې نجاست را روان وخت کې لږ وخت بعد باعتبار رقة الماء و خلوص بعضه ببعض دا چې اوبه رقیقې دي او بعضې د بعضو سره بیا څه شي سره رایوځی شي مما لا يمكن الاحتراز عنه ولهذا كان عفوا عند الشارع. دنه خو احتراز ممکن دی نه چې نه دی دنه احتراز ممکنه او بیا بل ته رسېږي نو دا شارع چې دی دا وایي معاف کړی دی. اثر التحریک فی السرایة فوق اثر النجاسه دی وی ځکه اثر د خوځېدو په سرایت کې دا فوق وي د اثر د چا نه د نجاست نه. څه معنا؟ یعنې کوم وخت کې چې ته رالګېږي او دا ځای خوځوي نو دا د خوځېدو اثر چې هلته رسېږي دا تیز دی د اثر د چا نه د نجاست نه چې هغه بل اړخ ته رسېږي. نجاست چې پرېوتی خو ورو ورو به رجېږي بیا به د اوبو سره یو ځای کېږي او د دغې اوبو اجزا به دغې نورو اوبو د اجزاو سره یو ځای کېږي نو دا وروستو رسېږي او دا تحریک دا تیز دی د چا نه دغه اثر د سرایت نه په جلتۍ سره رسېږي. خو دا محشي ملا صاحب ستاسو وایي فیه نظر اذ هذا الدلیل یقتضي الجزم بعدم الوصول مع انه حکم اغلبي على ما لا يخفى. دوی دا دلیل ذکر کړی دی خو دا اصلي اغلبي حکم دی کنې پلیتي خو رسېږي دی او کون نه بل کون شته. ثم عن ابي حنيفه امام سے مبارک وی انه يعتبر التحريك بالاغتسال هغه معتبر دی خوځېدل بالاغتسال یعنی تحریک اشد لانه يكون احوط وهو قول ابو يوسف وعنه بالتحریک الید او قول تینا دام را نقل دی چې پلاس سره وخوځولی شي دا تحریک اخف دی. وعن محمد بالتوضؤ او امام محمد صاحب وایي چې دا په چا باندې په اودس باندې. څه معنا؟ یو قول د امام صاحب نه دا را نقل د امام ابو یوسف رحمت الله علیه راخستی دی دا یو طرف نه په بل طرف خوځېدل د دې خوځېدلو څه معنا دی؟ خوځېدلو دا معنا دی چې سړی راغی او دغه ته ځان نه وغورځو یا حوض ته څنګه وغورځېده دې غورځېدو سره دا بل طرف وخوځېږي نو دا څه شی ده؟ دا اوبه قلیلې دي او که چېرته تا ځان ور وغورځو او دې غورځېدو سره ته په اوبو ولګېدلې خو دې لګېدو سره بل طرف ونه خوځېده نو دا به اوبه کثیرې وي. تاسو فکر کړئ کله سړی اوبو ته ځان وغورځوي نو چې څنګه دې وغورځو د غورځېدو سره دا بل کونج هم وخوځېده نو دا لږې اوبه دي او چې کله دې ځان وغورځو نو هغې ځای ته خو فی الحال څه شی وخوځېده حرکت رسېږي د حرکت خو هلته هم رسېږي وروسته هغه بل کونج ته خو فی الحال ستا په غورځېدو سره ونه رسېږي نو دا وایي څه شی دی؟ اوبه کثیرې دي. دویم قول پکې دا دی نه مراد د تحریک نه تحریک د ید دی لاس ته کته که پکې داسې دې وخوځولې اوبه نو که فی الحال هغه بل طرف ورسره خوځېده قلیلې دي او که نه خوځېده کثیرې دي. دریم قول دا دی چې اودس کوي کېناستلې اودس دپاره اوبه راخلیم چې د لاس ته کته که پکې دې کته کېدو سره هغه بل جانب وخوځېده قلیلې دي او که چېرته بل جانب ورسره ونه خوځېده نو بیا په دې ځای باندې تاسو ورسېدلی. ووجه الاول وجه د اول تعلیل د بعض اقوالو ذکر کوي او د بعضو د پاره پریښې ترجیح غیر صریح ده ان الحاجة الیه فی الحیاض اشد منها الى التوضؤ و حاجت لمبلو ته په حوضونو کې دا اشد دی د دې نه حاجت چاته او دسته فإن الوضوء يكون في البيوت غالبا اودسونه خو خلک په کورونو کې کوي غسلونه خلک په چا کې کوي په حوضونو کې کوي نو د حوض والا خبره ذکر کړي. وبعضهم قدروا بالمساحة 10 في 10 ځینو بیا اندازه د لس په لسو کې ذکر کړې ده 10 في 10 بذراع الکرباس چې دا سل ګزه وی جوړیږي توسعة للامر على الناس وعليه الفتوى او فتوا مو پندق کې قول ده. والمعتبر في العمق يكون بحال لا ينحصر بالاغتراف او دا جیب جوور سمري نو معتبر په جوور والی کې دا الله ينحصر چې نخ کاری
دا ځای بالاختراف په اوبو راخستلو سره هو صحیح والکه څومره لګي دي څومره اوبه دي وایي تا کله لپه ترې نه راډکه کړه دا لپه دې راجګه کړه نو د لپې راجګېدلو سره لاندې ځمکه چې ښکاره نه شي نو بس دا یې هغه عمق لره اعتبار دی او که اوبه دومره وي چې کله دې غرفه وکړه لاس ترې راواخیستلې اوبه لاندې ځمکه څه شی شوه سپینه ښکاره شوه نو دې ته بیا څه نه ویلی کېږي اوبه کثیرې وقول قول د قدوري ملا صاحب فی الکتاب جاز الوضو من جانب الاخر اشاره الى انه ينجس موضعه وایي چې په یو طرف کې پریوزي بل طرف باندې اودس جایز دی نو دا معنا دا ده چې کوم ځای کې نجاست پرت دی خو پلید دی خو دا چې تو سره لګېږي د بل جانب نه اودس کې نو اودس جایز دی وعن ابي يوسف انه لا ينجس الا بظهور النجاسه فيه كالماء الجاري د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.